ریاست برشنای ولایت نیمروز میگوید 60% ضایعات برق را در این ولایت کاهش داده است. مولوی حبیب الله عبیدی رئیس برشنای ولایت نیمروز میگوید اجرای برنامه‌های منظم و شناسایی نقصانات برق باعث شده که ضایعات برق به 20% در نیمروز کاهش یابد. به گفته او در آینده نزدیک 2 پروژه حیاتی در این ولایت افتتاح خواهد شد که میتواند بخش زیادی از مشکلات مردم را برطرف کند و خدمات برق رسانی را بهبود بخشد. نو د ضایعات په باره کې مو ډیر کار کړی دی. پرسونل الحمدلله ښه متوجه دی، با تجربه کسانان دي، خپل فعالیت مو د کوشش کړی دی، زمینه مو ورته برابر کړی ده، کار یې کړی دی. که تخنیکی و ضایعات هغه هم راکم کړه چې اصلاح شبکه و هغه وسوه، کم ترو لاینونه چې و هغه راټول سوه، بیا ثبت میټران و هغه ثبت سوه، نو ضایعات مو ډیره کم سوی. از سوی هم باشندگان ولایت نیمروز از مسئولان درخواست کردند که تعرفه های برق را در این ولایت را کاهش دهند. اوس دا غړې چې د امکانات ډیر سم دي، دولت حساب سره په خوښ بش زره وي و زره وي او چې د امکانات یکشته دي. موږ د دولت سره مشرانو سره اسلامي امارات دا غوښتنه کوو چې په ټول ولایتو کې انرخي هغه دی باید په دې ولایت کې مسي. کله په سیلمن کې 2 افغانۍ 3 افغانۍ دی، دلته فیصدي ډیره ده، 2 افغانۍ ده. په شهري بار ګران دی، خلک یې وس و توان نه لري. موږ د دولت مشرانو سره دا خواهش کوو چې برق ارزانه کړي. خواست ما اینه که باید برق مصرف کم شه، از مردم کلگی نخرایی کشه، دیگه می برقدوزی و میگفا و اینا باید کم شه. ما از دولت هم توقع داریم. همزمان با این معاون عملیاتی ریاست برشنا میگوید اجرای برنامه‌های منظم و مؤثر باعث شده تا خدمات برق رسانی در نیمروز بهبود یابد. زحمتکشی های پرسنل فنی ما هم اداری های گزما میکنن شبان روزی، وقت نه وقت و ساعت مشخص نیست، میبرن میبینن جایی که لینی بود قطع میکنن، نمیمانه که خودسری صورت میگیره. باشندگان ولایت نیمروز از 24 مگاوات برق وارداتی ایران بهره‌مند هستند که در سالهای گذشته میزان ضایعات برق در نیمروز 80% بوده، اما اکنون ریاست برشنا توانسته این ضایعات را به 20% کاهش دهد. محمد عمری، حریت نیوز، ولایت نیمروز.